امریکا د تیر خالي ورځې هغه پرمختیاو ته په احتیاط سره ځواب ویلی چې له مخې د ویګنر ګروپ وسلوالو په روس کې اهمو پوځي مرکزونو باندې قبضه کړې وه او په ماسکو کې د اعلی پوځي افسرانو لرې کولو لپاره تر هغه وخته پورې کاروایانې جاري ساتلې وې چې ورته د خپل مشر یوګیني پریګزن لخوا د فوري بغاوت ودرولو حکم شوی و. صدر بایدن وایي دا به د وخت نه وړاندې خبره وي چې وویل شي ګنې وسلوال بغاوت ولادیمیر پوټین څومره کمزوري کړي خو وایي د اوکراین جنګ یې ښکاره بایللی. هغه لګیا دي په کور دننه جنگ بایلي او په ټوله نړۍ کې یوازې شوي دي. تاسو پوهیږئ چې دا یوازې د نیټو یورپي هیوادونو یا جاپان خبره نه ده بلکې 40 هیوادونه دي. خارجه وزیر انتوني بلینکن دا خبره تاییدوي چې صدر پوټین کوم جنگ په لوړ عزم سره پیل کړی نن ویني چې کوم ځای ولاړ دی. دا په حقیقت کې غیر معمولی خبره ده چې موږ دا وخت په هغه ځای کې نه یو ولاړ چیرې چې 14 میاشتې وړاندې موجود وو. د کیف په شاوخوا کې چې کوم روسي ځواکونه موجود وو تېره اونۍ مو ولیدل چې هغه د ماسکو خواته روان وو. هغه پوځونه چې پوټین په خپله جوړ کړي وو چې د اوکراین په ضد یې وکاروي په مجموعي توګه د پوټین ناکامي ښیي. څېړونکي وایي چې پوټین هڅه کوي چې ځان مستحکم وښایي ځکه چې هغه په دې پوهه دی چې پریګزن یې واک چیلنج کړی. دې دا خبره څرګنده کړه چې د پوټین د حکومت ځینې اړخونه څومره کمزوري دي ځکه چې پریګزن څه کول نو په وړاندې هیڅ خاص پوځي مزاحمت نه لیدل کېدو. دومره ولیدلی شول چې خلک تسلیمېدل او تر یو حده پورې څه کول. څېړونکي ایشبی د بایدن او بلینکن دې خبرې سره متفق ده چې پوټین په اوکراین د یرغل له وجې وروسته غټ درز ملو شوی دی. دا د روس د ریاست او حکومت دپاره ستراتیژیکي بربادي وه. د کار په بنیادي توګه د روسي راتلونکي نسلونو ټول راتلونکی تباه کړو. نه یوازې هغه خلک چې د یوکرین په بې مطلبه او بې عقله جنګ کې مړه شول بلکې هغه خلک چې ملک یې پرېښودلو او هغه چې بندیزونه پرې ولګېدل ټول یې غرق کړل. پریګزن د نهې سې شنبې په ورځ د صدر الکساندر لوکاشینکو څوک چې د صدر پوټین اتحادي دی په بلنه بیلاروس ته ورغلی. د بیلاروس صدر دعوه کوي چې د ویګنر ډلې ماسکو بغاوت په سر به د پریګزن د قتل کولو معاملې په اړه د روسي مشر سره خبرې اترې کوي. نوشیروان قلندر VOA ډیوا واشنگټن DC.